چې خوږې مور نه په لقسته مرور شي سړی. په خویندو وروڼو کې په ټولو معتبر شي سړی. د ژوند حالت ورته د حال په ژبه ټول ووایي، لږ ادیرې ته چې د پلار قبر له ورشي سړی. درنو څپېړو د غربت وي دوه مخیز وهلی، نو د رشتو د محلونو نه بهر شي سړی. هغه احساس د غریبۍ سړي ته هله وشي چې په نظر د مخیرو کې کمتر شي سړی. که چېرته مینه حقیقي کې په دار تیر شي سړی، لکه منصور غوندې ژوندی شي قلندر شي سړی. یو څه روزه دې په تبلیغ کې لازمي ولګي چې د روژې او د منځونو نه خبر شي سړی. لال په سجدو کې د دلبر وړاندې توبې وښکلي، تر کومې پڼد د ګناهونو وړی په سر شي سړی.